الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وقام. اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وقام. اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين. دوستان و عزیزانو، د الله رب العزت کرم دی او احسان دی چې د انسان نانو کې الله رب العزت مختلف مذاهب پیدا کړي دي. هغه ټول مذاهب په حواله سره چې د مسلمان مذهب وګوري، د ټول نزيات احترام والا، د ټول نزيات عزت والا، د ټول نزيات وقار والا، د ټول نزيات شرف والا الله رب العزت پتا دین ورکړي. کله انسان د پیدایش نواخلي تر مرګ پورې سور ملاحل راضي، هغه ټولو کې د ټولو نه عزت او شرف والا سلوک چې هغه د مسلمانانو په دین کې کیږي. چې ماشوم پیدا شي نو حقیقت به څنګه کې ترتیب به څنګه دا ټول ترتیب. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دي، ترمذی، ابن نسائی، ابن ماجه یو حدیث ته چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایلی دي چې د دنیا لذتونه ختمولو د پاره د ټول هر څیز د ختمولو لپاره صرف یو مرګ. یو بل روایت کې راځي، مسند احمد کې او نسائی کې او روایت مفصل ذکر شوی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دي چې کله مؤمن مسلمان ته مرګ راځي، ودسکه سپینه د ریخمو کپڑا راوړي، د کفن په شکل کې وتا کپڑا راوړي، د رحمت فرشتي راشي دسکه او د روح ته وای چې د الله په حکم سره د جسم نروزه، هغه په سانتیا سره په خوشحالي سره دغه د جسم نروزه. تر دې پوري چې الله رب العزت د باندې دوره آسان مرګ راولي چې د دنیا روح ډېر په اسانتیا سره وځي
او دغه رنګې د هغې کپړې نه د مشک د عنبرو خوشبوګانې راځي. په دغه روایت کې راځي چې کله کافر ته مرګ راځي نو د دې روایت برعکس روایت دی چې داسې فرښتې هولناک شکل کې راځي چې کافر پروت وي د ده نه ساه وباسي نو هغه په داسې طریقه وباسي لکه چې د ریخمو لوی څادر وي یو سړی د غنو څانګه راوچتې کوي څادر ته یې ور واچوي او تاوي کوي بیا یې راکاږي څنګه څادر وشلېږي ټول د ده جسم داسې وي. یعنی الله رب العزت د مرګ د مرحلې نه والې لامحدود ژوند پورې د سره داسې برتاو کوي ولې چې د ټول عمر په نافرمانۍ کې تیر کړي نو الله رب العزت به تا عذاب هم داسې ورکوي چې په نافرمانۍ. الله رب العزت انسان ته شرف ورکړی دی، عزت ورکړی دی، مقام ورکړی دی، په دې سره ورته الله رب العزت یو اعلی منصب ورکړی دی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت کې پیدا کړی. که هغه منصب باندې دی انسان همیشه د پاره ځان ته مرګ یاد ساتلو نو دا انسان بچره هم د لارې نه اخوا دی کوونه او مصیبت آفت پہ راځي نو مرګ ورته یادېږي، مصیبت آفت پہ ختمېږي مرګ د ځان نه هېروي. د دنیا یو څو روپۍ یو څو ټکي ورسره راشي نعوذ بالله ثم نعوذ بالله د الله عبادت څه کوي چې الله یې پرې عاید کړي. دا د انسان کمزوري ده، دا کمزوري چې شیطان ویلي بیا به دغه کمزوري په لاره باندې پتا راځي حمله باندې کوي وار باندې. تاسو ولیدئ اکثر دشمنان دشمن چې بچا باندې وار کوي اول هغه کمزورتیا لټوي چې د کمزورتیا سره د ټایمینګ سره د ناشته پاسته چا سره ده د متعلق پرسیږي د چا نه د چا خبره ډیره مني د چا خبره مخې ته کوي چې د هغې نه متاثر شي. د ټول پوینټونه د ټولې نقطې د ټولې خبرې نوټ او شیطان خو د ټول نه غټ دشمن د انسان دی. ان الشیطان لکم عدو مبین. الله د قرآن کې واضح بیان چې ستاسو صریح دشمن دی. یا بني آدم لا یفتننکم الشیطان، ای بني آدم تا د شیطان په هغه دوکه کې وانه کما اخرج ابویکم من الجنة ينزع عنهما، چې څنګه ستاسو پلار د کوم خبرو د لاسه کم لغزشونو د لاسه د جنت نه را بار کړو داسې تاسو وانه شئ. حالانکه الله رب العزت دا ټول آیتونه په قرآن کې مفصل د انسان ته بیان کړي. او افسوس دا دی چې نن سبا مسلمان د قرآن نه لرې تښتي. که د قرآن درس کې نو دوه درې کسان وي او هسې کپورې وي ارس لري یاره زموږ خواهش دی درس شروع شي، زموږ خواهش دی مدرسه شروع شي، زموږ خواهش دی د خواهشات خو د هر چا دي، ریکوایرمنټ خو د هر چا دي، خو بیا خو ټایم والا هم ورکوه. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی چې دین علی قائمیږي چې کله مسلمان به قائم وي، مسلمان په دین باندې قائم وي ال دین قائمي. دا خو نه چې زبردست چې په خلاص راضي او غوای او دا وای چې بس دین به قائم شي، دا څه مطلب کوي. یو بل حدیث شریف کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دي چې کله د مؤمن مسلمان نه روح واغستې شي عدد د جنازه تکفین وشي د قبر ته لاړ شي په قبر کې ورته د فرشتې راشي د خف خپل په عزت سره کېنئ ورته من ربک رب دې څوک ما دینک دین دې څوک نبیک نبی دې څوک تر دې پورې چې دې ورته د هر خبرې صحیح جواب ورکړي. بیا د اخر کې دا تاسو کوي چې تا ته د دین باره کې څه معلومات دي. دی ورته وی چې ما د الله کلام قرآن کریم ویلو په غین راته د ټول معلومات شو. افسوس نن مسلمان ته د قرآن تعلیم وایا، د ترجمه وته وایا، د درس وته وایا، ډېر لري تر دې پورې چې د مسلمان لپاره د علم
دنیوي علم حیثیت لري خو دینی علم حیثیت نه لري. پرون یو آیت راغلی و هغه ترجمه کوي عام سړی کوله نو د دین او د اسلام نه مخالف ولې هغه کو خو واضح بیان کړی ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم. بشکا خلق چې کوم مؤمنان دي مسلمانان دي يهوديان دي نصارا دي عیسایان دي صابئین دي دې کوم رسالت کوي د آخرت پرځ باندې ایمان وروړي عمل صالح کوي آخرت پرځ باندې ایمان وروړي نو په دې وایي کو په ویره نه دی جنت یو دام سړی دا تفسیر وی او خو دا خو دا ورور يهوديان هم جنت ته ځي عیسایان هم جنت ته ځي دا ټول جنت ته ځي دا پرون دي مرګرو ته مې یو شی دلته کې د پوینټ وګورئ مفسرین څه فرمایي دلته کې افسوس خبره ده چې د قران د تعلیم نه هیڅ یو کس خبرېږي نه خو به علماء په مجلس کې مشران کې ناستل کشران کې ناستل خلقو کې بد دینی جذبه وا خلقو بد علم حاصله ولو علم چې سوره حاصله علم به سوره تګه ګرځي دینی علوم چې سوره سینې کې اچي دور بستاز نه منور کیږي روزه راشي تاسو وګورئ څونه د خلکو ته تکلیف د روزي مسائل نه خبر نه او د شرم ته پوسوم نه یا چې دا نوی نوی الکان روزي نیول شروع کی دینه ته پوسو کا د روزي د مسائل او ته پته نه تر دې پورې چې داسې الکان په کې لیدنې د غیبت د استاد موږ په د شرم ته پوس نشو کولای مې ولي په هوا خارجو سره وي او روزه ماتيږي مې راشه کتاو دي دا د مسلمان په کور کې وړلوي شي مور خپل مسلمانان د قران ویون کی قران باندې عمل کون کی پنځه وخت پابندۍ سره مسکول کی خلک دغه اولاد دا حال تر دې پورې چې خپل بچی ته دوره تربیت نه ور کوي چې بچي جمعه تلل شي د جمعه آداب دادي فرایض دادي واجبات دادي جنازي فرایض دادي اغل مې یو کس ځای کې و من تاسو نو کومای چې جنازي فرایض پته ماته الله سوچت کوي یو کس په پوره مجمع کې یو کس الله سوچت نه کوي چې استاد موږ جنازي د فرایض پته یو قسم ستاسو عزیزانو ډېر د افسوس خبره مرګ څه شی دی اسه بالا ده دنیا ته د انسان پیدائش کیږي هر سړی خو بم راځي خو خوشحالي کوي تر دې پورې چې په ډولکی او ډي جی ار سره ولي اسلام باجیګری لوټکی ارسه پتا نه راځي خوشحالي نه کوي او چې کله انسان د دنیا نه رخصتي کې دوه درې ورځې په وځاړي بس خبره ختم کده پلار غمي کده مور غمي کده رور غمي کده خور غمي کده زوی غمي کده لور غمي بس دوه درې ورځې جړا ده بس فریاد به ختم بیا چې به خوشحالي راشي خپل غړي خبره ختم بیا خو تعال تک رب سره مخامخ کېږي ټول عمر لبته په قبر کې پروت دی ټول عمر لبته رب ته په مخامخ یوازې پروت دی پرونی یو ختم کې دغه بیان نو هغه کې خبرو کړم یاد ساتئ الله رب العزت په دې ځمکه باندې درې جسمونه حرام کړی دي څو چې د ځمکه وته هیڅ نشي ویلې امانتن الله رب العزت دا غي جسمونه په ځمکه باندې حرام کړی لومبه جنسم د انبیاء کرام دي چا انبیاء کرام زم جسم د شهیدانو دي چې کوم سره شهید شي د الله پلار کې کافرانو سره جنگيږي او شهید شي زم د شهید درم هغه سره چې کوم علم یې زده کړی قران یې زده کړی علم نبوي زده کړی الله رب العزت فرمایي چې چا هم زما کلام زما پسینه کې تزای ورکو په هغه باندې مې د ازمکه حرام کړی دا په جسم نسبت حرام وای الله رب العزت خو تاسو دومره خیال ساتي تاسو د رب العالمین څومره خیال ساتي خادي د باندې راشي اوس د ودونو ورځ شپې شروع شي سب غوبل جوړ کی دا په نه مخ کې دا چې غوبل جوړ کی چې په لار گاونډي خو څه چې په لار ته څوک نشي دی چې خبر وتر ته شي ویره چې په داسې واسه چې امام ته شي بیا شي بیا غریب شي چې دلته کې غم خادي پیراشي د غم نیم رسم جوړ کړي د خادي نیم رسم جوړ کا خدای رسم اخو ټول دور طریقې د يهوديانو د هندوانو د عیسایانو په اړه طریقې نن دې پر یو استاد یو کسرانه د استاد ویلا واده کوم اسلامي طریقه سره
کاروبار مې روان کړی اسلامي طریقه سوا پیغمبرانو ته کاروبار کړی دی کنه دی کړی ځکه نور هیڅ نه مني کاروبار خو منای کنه صحابه کاروبار کړی سر طریقې دا په اسلام کې صحیح حیثیت ده بنیادی ارکان یې څه دي بنیادی خبرې فرایض کې څه دي الله رب العزت دغه لپاره څه شرایط مقرر کړی دي تر دې پورې چې الله رب العزت د انسانانو د حقوق دومره خیال ساتي دایره په قران کې کړي په سوره بقره کې آخري رکوع نو دویم رکوع چې کوم یا ایو الذین آمنوا اذا تداینتم ای ایمان والو کله تاسو چاته قرض ورکړئ الی اجل مسمى تر کوم وخت پورې فكتبوا سکوي قرض لیکي وليكتب بينكم كاتب بالعدل تاسو په میاس کې داسې کسوي چې هغه په میاس کې د انصاف خبره کوي تاسو ته درېمګړی وایي مینځنې وایي جرګې والا وایي مشر پکې وایي چا پکې په میاس کې نن سبا چې د مسلمان معاملات وګورئ د ټول نه لاندې نن سبا د مسلمان لین دین وګورئ د ټول نه لاندې غسل خرڅل وګورئ د ټول نه لاندې ستاسو عزیزان په کوم طرف روان الله رب العزت دنیا ته را لېږلي خو همیشه یې ګوره نه را لېږلي ټیک ته هر مسلمان مني چې مرګ حق دی کفن کې شک دی خو دا هم یاد ساتئ چې نه په قبر کې المارۍ شته او نه په قبر کې کفن کې جیب شته چې ته نه حرام ته ګورې نه حلال ته ګورې نه جایز ته ګورې نه ناجایز ته ګورې او بس سهار او غرمه ماښام او شپه راټولې او په دې بنیاد کې او په دې دغه کې لګېدلې چې زما ژوند به په سکون په دې حرامو باندې ګورې چې په ژوند کې سکون نه دی راغلی دا ټول طور طریقې چې دا به چا دا به د یهودو دا کارونه قرآن کریم بیا وایي اکلهم السحت حرام خورۍ به کول اکلهم السحت دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې الله رب العزت دنیا ته انسان را لېږلی او انسان یې د کامیابۍ دپاره را لېږلی د ناکامۍ دپاره یې نه دی را لېږلی الله رب العزت د انسان دپاره د قرآن د هدایت رڼا دپاره را لېږلی دی د دې دپاره یې را لېږلی چې دا انسان پې کامیابي ومومي دا نه چې دا انسان پې په وچ پناغه باندې سي ورته قسمونه خوري په دروغو پې قسمونه خوري د ورځې به بسکټ او پاپړ دوره نه خوري چې د ورځې به دې قسمونه خوري قرآن دومره سپک شوی دی نعوذ بالله د مسلمان په رب یقین وکړه چې سوچ هم نشي کولی مشرکین مکه الله رب العزت ولې ذلیل او رسوا کړو د قرآن په تفسیر کې تاسو وګورئ د بنی اسرائیل ذکر ډیر زیات راغلی مشرکین مکه ذکر راغلی هر سرکشي به دی داسې سرکشي نه و چې هغه دی نه کول هغوی به د خپلو پیغمبرانو خبره نه منه دی به د نبي علیه السلام خبره نه منه او چې کله به قتل او غارت وکړو نو څه چل به وکړو دا به ورته نه وي راځه چې ځو دی خو به هلته بوتان ایښو په خانه کعبه کې راځه هلته کې بوتان پراته دي په خانه کعبه کې پای باندې قرآن او قسم خورو پای باندې قسم خورو چا به وي مشرکین مکه نن سبا ستا په دې دور کې ستا په دې مسلمان ملک کې داسې خلک اوس هم شته چې د پلار په مرګ باندې خانه کعبې ته ځي او هلته کې قرآن قسم شته لیدلي به دي نومیناله او څه دپاره او جرګه څوک کوي د کلي مشران کوي د کلي خلک کوي په داسې بشرانو په داسې خلکو دې لعنت شي چې د قرآن او قسم او په پاک ځای د قرآن قسم دپاره بلي ستانو عزیزانو دا کوم حال طرف ته روان یو اغیار ګوري چې مسلمان معیار دی مسلمان جنت جانم خو دې خبرې کوي دی خو په خپل قرآن پسې په خپل د رب کور پسې دی په خپل د رب پسې ټوکې کوي دا د ځمکې یو ټوکړې پسې داسې جهنم یې د یو بل کورونه جوړ کړي دي او داسې عقلونه معوف شوي دي توبه نعوذ بالله چې د کفر کلمې څه پرېږدي چې د جهنم یو بل ته صحیح په یو لمبو وځي کوم خلک دي دوستانو عزیزانو الله رب العزت دې زموږ په حال باندې رحم وکړي الله رب العزت دې زموږ په دې ملک باندې رحم وکړي یقینا چې کوم طرف ته انسان ګوري کوم ځای کې څه داستان وینو والله دا اړه مسوځي چاته به نصیحت کې چاته به فریاد کې چاته به جړا کې چاته به منت کې ټیک ته مرګ حق ته ستا په ایمان دی خو ستا په دې خبرو ولې ایمان نشته چې رب یوازې یو رب دی د ټولو رب دی
د ظالم دی، د جابر دی، د رحم کون کی دی، د خود دی، د ګناهګار دی، ایماندار دی، د ټولو رب دی، د سرکشه دی، د مؤمن دی، د ټولو رب دی. هغې باوجود د دې مسلمان سترګې نه غړي او ورته دا ووایي چې دا د الله رب العزت ته طرفه فیصلې دي، ځان دپاره به هیلې بانې دومره راوباسي چې ته به سوچ هم نشي کولی. پرون یو کس ته وازه نصیحت کوم د الله دپاره د ظلم دغه مه کوه. استاد چې دا د الله قانون دی، څه شی دا د الله قانون دی. لکه فرض که څنګه کچرو ته لاړ شه کچرۍ به ډکي، هسپتال ته لاړ شه هسپتال به ډکي. وي که دغه رنګې واده ښادۍ ته لاړ شي واده ښادۍ وي. د الله د خپل مخلوق کوم ځای ضایع کوي، کوم ځای بې برابروي. نو ما ورته ته په هغه خلکو کې راځي چې کوم پروانه باندې که په سمه دي وي، نه چې په سمه دي نو به ورته بیا د سړي بچی شي. دوستانو عزیزانو داسې مه کوئ، ځان دپاره هیلې بانې د ځان دپاره دغه مه کوئ. الله رب العزت دنیا ته ته رالیږلی د دې فرصت دپاره د دې وخت غنیمت دا وګڼه. اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. چې کله هم په دا په جسم کې سا غړیږي نو تا سره وخت او تاسو جسم نه سا ووته بس خبره ختم. په دې بنیاد په دې خبره په دې غرور مه کوه، په ځان غرور مه کوه، په خپل مال او په خپل جسم په خپل دغه باندې غاوره کېږه مه. ستا نه غټې غټې سلطنتې، ستا نه غټ غټ حکومتونه بادشاهونه الله رب العزت نیست نابود کړي، ختم کړي دي. ته مکې څه شی الله رب العزت داسې طاقتونه ختم کړي چې ستا به سوچ هم نه. قرآن راواله تفسیر یې لکو ګوره چې د کجورې ونه به یې داسې راوباسه لکه سړی چې د شګې نه لښته راوباسي، داسې طاقتور خلک دي. او د هغې باوجود الله رب العزت ختم کړ، نسته نابود یې کړ. د الله رب العزت داسې قهر دی چې د هغې مخې ته هېڅوک هم د ضد نشي ټینګېدی. د هغې باوجود ته داسې فیصلې کې، داسې خبرې کې او داسې ظلم او د جبر نه کار اخلي. دوستانو عزیزانو که انسان په دنیا کې هر څومره ظالم شي یو پیره به فنا کېږي. که انسان په دنیا کې هر څومره رحیم کریم شي بیا به هم فنا کېږي. فیصله هغه کوه چې کوم د رب ته خوښوي، قدم هغه اوچتوه چې کوم د رب خوښي، حکم په هغه چلیږه چې کوم د رب د طرفه درته وي. الله رب العزت ته رالیږلی دې دپاره یې رالیږلی چې ته جنت ته ځان نږدې که جهنم ته مه نږدې کړې. د رحمان په لار روان شه، د شیطان د لارې نه توبه طائب شه. الله رب العزت دې موږ تاسو له په دې باندې عمل کولو توفیق رانصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.